درنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستړي مه شئ په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو زده کوونکو موږ تاسو ویلي وو موږ تاسو هر کار چې شروع کوو که هغه کتاب ولو که سپارال ولو که خط لیکو او که بل هر نیک کار وي چې کله شروع کوو باید څه وکړو باید د بسم الله الرحمن الرحیم په ویلو باندې شروع کړو تر څو زموږ تاسو کار له برکتونو څخه ډک وي. سمه ده؟ ډېر ښه. ګرانو زده کوونکو زموږ تاسو مضمون څه شی دی؟ پښتو دی. آفرین، ډېر ښه. ښه زده کوونکو موږ تاسو تېر درس چې شي و د انځوریزه الفبا ویل و هغه مو وویل له مخه مو یو ویل ما ویل او تاسو ما پسې تکرارول. سمه ده؟ آفرین، ډېر ښه. ښه ګرانو زده کوونکو اوس به زه تاسو ته په وار سره دغه انځوریزه الفبا چې ده هغه شکلونه چې دلته کې راغلي دا او له دې سره تر څنګ نور شکلونه به زه تاسو ته وایم تاسو ته به یې ښایم چې په هغې کې چې راځي په هغې کې دغه انځوریزه الفبا چې ده انځوریزه الفبا ګورئ په دې معنا چې لکه د هغو سره شکل هم وي عکس هم ورسره وي. صحیح ده؟ یو تصویر هم ورسره وي یو انځور هم ورسره وي. انځور عکس ته وایي تصویر ته وایي. سمه ده؟ نو ځکه انځوریزه الفبا هم ورته وایي چې په هغو کې یو عکس راغلی وي. ښه نو موږ تاسو دا چې دی هم انځوریزه الفبا ده او دویمه برخه ده. صحیح ده؟ کتاب کې مو میم مخ دی. سمه ده؟ تاسو ورته ګورئ په سر کې دلته راغلی چې دی راغلی دلته تصویر تاسو ته ښیم څه شي دی؟ آس آس الف سین آس آس ووایئ آس آس آس. ډېر ښه. ښه ورپسې بل چې دی تاسو ورته ګورئ الف دی. کتاب ته مو ګورئ الف په الف کې څه شي راغلي دلته شکل شته دی چې دی آفرین انار الف انار الف انار. ډېر ښه. ښه زده کوونکو له هغې څخه وروسته بل کوم حرف لرو؟ ب لرو. کتاب کې مې څه شي راغلی ب باز ب باز. زه اکثر ښایم څه شي دی کې ب باغ ب باغ. ډېر ښه. په باغ کې څوک کار کوي؟ په باغ کې بابا کار کوي. بابا چې کوي؟ په باغ کې بابا بیل وهي. آفرین، ډېر ښه. ښه زده کوونکو له دې نه وروسته موږ تاسو ګورئ موږ ویل چې ب وه ب انځوریزه الفبا کې ب یو ټکی لري که چېرې درې ټکي ورکړو بیا چې ترې جوړېږي پ ترې جوړېږي. چې پ زه درته وایم پ پ راستوئ پ پ پ پاک پ پاک. آفرین. پ پالاک. ډېر ښه. آفرین. دا مو هم زده شو. دا پ پاک هم تختې په مخ مو چې لیکلې ده صحیح ده. له هغې څخه وروسته څه شي دی؟ له هغې څخه وروسته ت ده. ت تلیفون. کتاب کې مې څه لیکل شوي دی؟ آفرین. ت تلیفون. شي تلیفون. زه چېرته وایم زه یو بل عکس راوړم درته هغه شی چې تاسو ډېر ورسره لګېږي که نه چې همیشه هلته ورسره خوشحاله وئ ځکه ستاسو د روغتیا دپاره ډېر ګټور دی. هغه چې دی توپ دی. توپ چې دی دا چې تاسو خپله ورته ګورئ توپ ت توپ. په توپ باندې څنګه کوو؟ لوبې کوو که نه لوبې کوو ورباندې خو مګم دومره لوبې نه ورباندې کوو چې موږ تاسو له درس نه وباسي. موږ تاسو باید درس هم ووایو د مور پلار خبره مو ومنو. مور پلار چې کوم کار سپاري هغه کار هم ورته وکړو. د هغې څخه وروسته بیا څنګه کوو؟ بیا به لوبه کوو. سمه ده؟ آفرین. ښه له هغې نه وروسته بل چې دی تی وه تی خو موږ تاسو ګورئ ومو لیکله تی ګورئ تی که چېرې یو پنډاک ورکړمه چې ته جوړېږي ټی جوړېږي. تی په ټی باندې وخت یوه پنډک په درلودلو سره چې ترې جوړېږي ټی. ښه ټی ټی ټی. تاسو دا عکس ګورئ عکس ته ګورئ په عکس کې چې ګورئ آفرین په عکس کې دوی بیزوګانې دي. دوی چې کوي دوی په ونه کې ځانګي چې کوي ټال وایي ټال خوري. ټی ټال ټی ټوکه ټی ټولګی او ټی ټول. آفرین ګران زده کوونکو. وروسته له هغې څخه موږ تاسو
ته مو درلوده 2 ټکي درلودل څه په سر باندې ګوره 2 ټکي که چیرې 3 ټکي ولري چې ته جوړېږي څه جوړېږي چې څه آفرین ورته ګورئ داسې تاسو ته څه د چې ورکړی عکسونه ویني جومات ته هلته خلک ولاړ دي کې ګورئ ویني دوی تیار دي چې فقط لمونځ وکړي لمونځ ادا کړي که نه د خدای پاک عبادت وکړي تر څو څنګه تر څو پورې دوی ثواب ترلاسه کړي څوک دوی څوک دا کسان چې راغلي دلته لمونځ وکړي او ثواب ترلاسه کړي سمه ده نو ثواب ثواب واو الف ب ثواب آفرین ښه له دې څخه وروسته بل حرف چې لرو څه شي دی هغه د بې کورنۍ نه خلاص شوه د بې کورنۍ چې وه ګوره په بې کې چې راتلل دا به تخته پاکه زه په ترتیب درته ولیکمه تاسو ته ورته ګورئ کتاب ته مو بې وه که نه بې وه آفرین تاسو ورته وایئ پې وه بل چې و تې وه آفرین ټې وه او بل چې و څې وه 3 ټکي په سار کې درلودل بې پې تې ټې څې آفرین ډېر ښه له دې څخه وروسته بل چې شروع کېږي جیم شروع کېږي چې دلته وګوره دا عکس څه شی دی چې عکس دی د جوار عکس دی آفرین جوار په چې شروع کېږي جوار وایي جوار په چې جیم جوار جیم جواری څه دی آفرین ګورئ چې شروع شو جیم شروع شو جیم دا رقم لیکل کېږي ګورئ داسې په منځ کې یو ټکی لري سمه ده جیم جواری جیم جوار له دې څخه وروسته مثال همدغسې جیم چې ولیکو دلته کتاب کې ګورئ که نه ورپسې چې دی کتاب کې چې راغلي ورپسې ح ده که نه چې دی ح ده کتاب کې ح راغلی ده په جیم پسې صحیح ده دلته زه ح تاسو ته راوړم کتاب کې راغلي ح حلوا چې ح حلوا ح حوض صحیح ده کتاب کې حلوا راغلی که حوض آفرین حوض راغلی ما تاسو ته حلوا راوړې ده حلوا ح حلوا ح لام واو الف حلوا حلوا ډېره خوږه ده ما د سهار په چې کې حلوا وخوړه که نه د هغه حلوا ډېره خوښېږي پوه شوئ پوه آفرین ح حلوا له هغې څخه وروسته بل چې راغلي تاسو ورته ګورئ ښې راغلې ده ښې څه رقم حرف دی همداسې حرف دی لکه جیم خو فقط هغه ټکی سار ته تللی چې ته جوړ شوي دی ښې ترې جوړ شوي کوچیان چیرته اوسېږي آفرین کوچیان په خیمه کې اوسېږي چیرته په خیمه کې ډېر ښه دلته ما عکس راوړی دی د څه شي عکس دی آفرین خربوزې دي ګورئ خربوزې مې ولې راوړې دي خربوزې مې ځکه راوړې دي چې خربوزې چې کله موږ تاسو وایو یا یې لیکو په ښې شروع کېږي ښې رې بې واو زې هې شی خربوزه که چیرې یې ورکړې بیا خربوزې ترې جوړېږي خربوزې ډېرې خوږې دي ستاسو خربوزې ډېرې خوښېږي آفرین له هغې څخه وروسته موږ بل کوم حرف درلودو بل مو چې درلوده دا وړکي چیرته ناست دي دا هلکان چیرته ناست دي آفرین په چمن کې ناست دي که نه چمن کې چې کوي چمن کې ناست دي ښه کله چې باران وي څوک چیرته پټېږي ته چترۍ لاندې چې چمن چې چترۍ چې چالاک پوه شوئ پوه آفرین اوس درته لیکمه ګورئ په جیم کې چې راغلی و جیم آفرین یو رقم چې لیکل کېږي فقط په ټکیو کې فرق دی جیم دی ورپسې چې و آفرین ح وه ډېر ښه ګوره ح هېڅ ټکی نه لري ورپسې چې و ورپسې ښې وه یو ټکی لري هغه هم په سار باندې ورپسې بل چې و ورپسې څې ده څې دی دا به بله ورځ وایو سمه ده دومره پورې دغه څې چې ده دا کتاب کې راغلی ده خو دا بیا له خیره بل ساعت کې به وایو اوس ما همدومره زیاده چې تاسو ستړي نه شئ سمه ده نو نن مو کوم ویلې دا سر تېر درس کې مو دو خوند ویلې چې له چې شو له آ شروع تر چې پورې تر چې پورې که نه
دا ځل به یې د کتاب کې له دې خوا نه وایي. سمه ده؟ تاسو ورته ګورئ چې دی چې چمن. سمه ده؟ آفرین. ورپسې چې دی ورپسې خې خربوزه. چې خربوزه. ډېر ښه. بل چې دی هې حلوا. چې هې حلوا. ډېر ښه. ورپسې بل چې دی تاسو راته وایئ جیم جواری. ډېر ښه. آفرین. بل چې دی ورپسې زه نه وایم تاسې وایئ سې ثواب. ډېر ښه. آفرین. وینې خلک راغلي جومات کې لمونځ کوي تر څو ثواب وګټي. له هغې څخه وروسته چې شي د بیزوګانو په ونو کې چې شروع کړي دي ټال خوري. ډېر ښه. دوی وینې هغه په ونه کې باندې ځانونه په ونه کې بند کړي لکه یې له ونو تاو کړي ټال خوري. ټال که نه. له هغې څخه وروسته موږ تاسو چې کله لوبې کوو نو چې دي توپ. توپ. آفرین. ډېر ښه. له هغې څخه وروسته موږ تاسو باید خپل نوکان پاک وساتو، ځانونه پاک وساتو، لاسونه پاک وساتو، په چټلو اوبو کې ونه ګرځو، په چټل ځایو کې ونه ګرځو. چې شي د هغه پاک. چې پاک. له هغې څخه وروسته بل چې و یو ټکی چې درلود یوه نقطه باغ بابا بیل. آفرین. له دې څخه وروسته بل چې و هغه حروف چې آخر ته رارسېږو نور چې و الف انار. الف الله جل جلاله. الف انا. ډېر ښه. له هغې څخه وروسته موږ چې لرو آس. چې آس وینئ منډې وایي. آفرین. درنو زده کوونکو دا خو زموږ تاسو درس و. دا زموږ تاسو د دې درس همدومره و. خو مګم اوس مو کورنۍ دنده چې شي ده کورنۍ دنده مو دا ده چې موږ تاسو باید ګورئ دا ورقو کې دلته تاسو خپله ګورئ دغه حروف چې راغلي د سپیکای چې لیکل شوي دي دا به تاسو په پنسل باندې په خپل کتاب کې تازه کړئ او وروسته به دغه حروف همدا یوه کلمه په خپلو کتابچو کې ښه منظم ښه په احتیاط ښه په قراره باندې څنګه کوئ ولیکئ. سمه ده؟ آفرین درنو زده کوونکو. ښه تر بیا پورې په خدای سپارم. ښې چارې. خدای په امان. ښه وختونه.